زموږ ژوند کې زموږ ټول نه غټ دشمن څوک دی؟ رشتہ دار دی. ځان کامیابول غواړي رشتہ داران به شاته کړي، ځان کامیابول غواړي خپلان به شاته پرېږدي. ځکه چې ته یو محفل کې ناست دی، ستا نه سوځېدو والا څوک دي؟ ستاسو خپلان دي. ستا چې ونې تعریف نشي هغې برداشت نشي کولی. ستا خپلان ستا رشتہ دارانو ته هی پته ده چې زموږ د زړه دیوال کم ځای نه سوری دی، کم ځای نه کمزوری دی، کم ځای نه موږ ته کمې خبرې باندې تکلیف میلاویږي. زموږ لایف کې به زموږ نه زیات انټرفیر کول والا څوک دي؟ زموږ فیملی به. فار ایگزامپل چې زموږ چېرته رشته کېږي، زما پلار به وي زما ستا فلانکې تره خفه نه شي، زما دا رور خفه نه شي دې ځای کې ستا رشته وشو، زه ستا ترور به خفه نه شي دې ځای کې ستا رشته وشو. او موږ به هغې لایف کې څونه اهمیت به لرو، څونه امپورټنس به وي زموږ به لکه لایک ا ګیسټ. څنګه چې هغې بچو ودونه به وي، هغې به موږ ته انوایټ کړي ګیسټ په شان دي. موږ به تش هلته ډوډۍ خوړلو لپاره ځو، هغه ځای نه به راځو. هغې به موږ نه دا تپوس نه کوي چې زموږ د بچي دې ځای کې رشته کول پکار دي او که نه. ستا پلار نه به دا تپوس نه کوي چې دې ځای کې رشته کول ښه دي او که نه. دا به تپوس نه کوي چې دا کار کول دي او که نه. زموږ مور پلار ولې تپوس کوي چې ځان کامیابول غواړې، دا خبرې به شاته پرېږدی چې دا فلانکې دا کوي، دا ډنګړی دا کوي. ته چې څه کولی شي هغه بل څوک نشي کولی، ته چې ځان نه څه جوړولی شي هغه بل څوک نشي جوړولی. دغه خپلان دي. ښه وخت کې به تاسو نه شاته او ښه وخت کې به تاسو سره او بد وخت کې به تاسو نه شاته. دا داسې مخلوق دی. پلیز چې ځان کامیابول غواړې که نه، دا پرېږدی چې دا فلانکې دا جوړېږي، ترې زوی مې دا ډاکټر جوړېږي زه به ډاکټر جوړېږم، ترې زوی مې انجینیر جوړېږي زه به انجینیر جوړېږم. ستاسو پلار ستاسو ذهن کې دا چې ستاسو فیملی والے ستاسو ذهن کې دا چې دا فلانکې دا جوړېږي، ته هم دا جوړ شه. ته چې څه جوړېدی شي ته ځان له پخپله جوړ شه.